سور شوی ماښام دا په ګدناګانو د ګډاګانو دا ماښام عوامي نېشنل پارټۍ متحده عرب اماراتو د هغې بختورې لحظې په درناوي کې را جوړ کړی دی کله چې پیرنګي استعمار او د هغه تالیسټو زموږ په پښتنه خاوره خپل نوم را تپلی او زموږ دا اویاو کالو مبارزې په نتیجه کې چې کومه سیاسي جدوجهد موږ کړو جمهوري لارو مو خپله کړې وه او دې پښتنې خاورې له هم هغه نوم وګټو کوم نوم چې دې له خوشحال بابا ایښی و کوم نوم چې دې له احمدشاه بابا ایښی و خوشحال بابا به وي چې نوره ټوله پښتونخوا په ځای میشته ده خلک وایي عوامي نېشنل پارټۍ په دې خاوره دا نوم ولې عوامي نېشنل پارټۍ ایښی دا تاریخي نوم دی د دې خاورې په کار دی چې تاریخ درست شي خوشحال بابا به وي چې نوره ټوله پښتونخوا په ځای میشته ده دا یو زه د زمانې پکې پدار کړم 300 کاله مخکې خوشحال بابا ویلو احمدشاه بابا وي د ډیلي تخت هېروم چې را په یاد کړم د دې خپلې پښتونخوا د غره سرونه زموږ پارټۍ زموږ مشرانو د خپل سیاسي بصیرت په نتیجه کې د 2.5 په هغه پارلیمنټ کې چې لس پکې زموږ ممبرانو په متفقه طور هم قرارداد هم په سینټ کې هم د پاکستان په قومي اسمبلی کې او دې پښتنې خاورې ته هم هغه نوم وګټو نن د متحده عرب اماراتو پښتنو د عوامي نېشنل پارټۍ په رهنمایۍ کې دغه جشن مانځي چې د خپلې خاورې له هم دا نوم ګټلی دی زه د دغې مبارکې لحظې تاسو ټولو ته مبارکي وایم او ما ته هغه یو 2 شعر را یاد شو چې ما ټول عمر ما ټوله ورځ د بل حکم منلی د لاله ما ټوله ورځ د بل حکم منلی د لاله دا یو ماښام مې ځان پسې لیکلی د لاله او یو کس دی په روړي زما د ذاته بدرنګی یو کس دی په روړي زما د ذاته بدرنګی یو کس دی مهربان دی بلا ښکلی دی لاله ملګرو د موسیقۍ پروګرام به کوو ډېر دروند فنکار راغلی دی ښاغلی فضل وهاب درد صاحب د هغه دردېدلی اواز به تاسو اورئ ډېرې خوږې خوږې نغمې خو د عوامي نېشنل پارټۍ متحده عرب اماراتو ګران صدر خپل ورور خپل ملګري عبدالله خان له بلنه ورکوم چې راشي او مېلمنو ته په خیرالي ووایي بیا به د موسیقۍ پروګرام پیل کوي ښاغلی عبدالله خان د عوامي نېشنل پارټۍ متحده عرب اماراتو صدر بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم زما پوینا شریک زما پجبا شریک زما په مذهب شریک ډیرو ګران او عزتمنو پښتنو ورونو ستړي مشئ په خیر راغلی زه تاسو ته د زړه د کومې په دې ماښام کې هرکلی وایم او ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو د مسافرۍ په دې ژوند کې د دې مصروفیاتو باوجود د خپل وخت نه دا څو لمحې ویستلي او زموږ سره شریک شوئ چې موږ په دې ماښام باندې د خپلې خوشحالۍ ومانځو ورونو څنګه تاسو ته چې پته ده چې د نننی ماښام چې کوم دی دا په دې خوشحالۍ کې را جوړ دی د ټنګ ټکور ماښام دی د دې نه موږ سیاسي جلسې نه جوړول غواړو او نه پکې داسې تقریرونه کول غواړو خو به هر حال دا ضروري وه چې موږ د عوامي نېشنل پارټۍ متحده عرب امارات د طرف نه ستاسو شکریه ادا کړو او د دې سره سره دا یادګیرنه وکړو چې دا جشن پښتونخوا ماښام چې کوم دی دا هم د عوامي نېشنل پارټۍ د هغه کارنامو نه یوه کارنامه وه کومه چې په تیر الیکشن کې 2008 کې عوامي نېشنل پارټۍ خپل منشور پیش کړی
د خپلو عوامو ته خپلو پښتنو ته او په هغې کې هغوی د خپلو عوامو سره 3 وعدې کړې وي. هغه 3 وعدې دا وي چې موږ به موږ له تاسو ووټ راکړو، موږ به منتخب کړو، نو موږ به تاسو له په خپل دور حکومت کې پر خپله خاوره امن راولو. دویمه وعده دا وه چې که چېرته تاسو موږ له ووټ راکړو نو موږ به تاسو له شناخت پیدا کوو او خپل نوم به درله ګټو. او درېیمه واده ورسره دا وه چې موږ به د خپلې صوبې له صوبایي خودمختاري راولو. دا د پاکستان په تاریخ کې اولنۍ پارټۍ او اولني ځل دی چې یوې پارټۍ خپل منشور 100% 100% پوره کو. د دې نه مخکې سیاسي پارټو او سیاسي مشرانو ډېرې نارې لګول دي. ذوالفقار علي بټو صاحب د روټي کپړه مکان ناره لګولې وه، چا د قرض وتارو ملک سنوارو نارې لګولې وي، چا د تبدیلۍ نارې لګولې وي، خو ټولې نارې چې څومره دي هغه صرف خوبونه دي او خوبونه پاتې شو. صرف ستاسو عوامي نیشنل پارټي وه چې خپلې کوم واده چې وه هغه 100% د عوامو سره پوره کړه. ورونو زما د طرف نه د عوامي نیشنل پارټۍ متحده عرب امارات د طرف نه تاسو ټولو ته دا لحظه بیا مبارک شه، بیا مبارک شه، او هر کال به دا مبارکي تاسو له موږ دغسې درکوو. خبرې به اوږدې کوو نه، خو زه چې نن موږ کومه د دې بلنې دا دعوتنامه خوره کړه نو ما ته یو 2 ملګرو 3 ملګرو میسج وکړو او هغوی له مانه تپوس وکړو چې موږ پکې درتلی شو که نه، کیدای شي هغه ملګري به هم دلته اوس ناست دي. نو زه داسې هریان غوندې شوم او هغه ته مې وویل چې ته ولې نشې راتلی؟ ته زما ورور یې، ته زما سره په وینه شریک یې، له ما سره په قام شریک یې، له ما سره په خاوره شریک یې. دا پښتونخوا زموږ د ټولو په شریکه پښتونخوا ده. دا یوازې د عوامي نیشنل پارټي پښتونخوا نه ده، موږ ټول یو وجودي یو اندامي. دا پکار دا ده چې موږ ټول دا خوشحالي په شریکه سره ومانځو. ما ویل تا ته بالکل حق دی، تا ته دعوت دی او د ټولو په سر کې دعوت دی چې تاسو راشئ زموږ سره دا خوشحالي ومانځئ. ورونو دلته په متحده عرب امارات کې چې تاسو کوم ژوند تېروئ، زه ستاسو نه صرف او صرف دا یو ریکویسټ درته کومه، دا یو سفارش درته کومه چې ستاسو ډیر لوی اثر دی په معاشره کې، په خپل وطن کې، په خپل ورورولۍ کې، په خپل قومونو کې، په خپل خیلونو کې. که تاسو لږ سوچ وکئ نو نن که امریکا په دې دنیا باندې راج کوي نو هغه د ټوپک په زور نه کوي. هغه داسې نه ده چې امریکې په دې ټولو ملکونو باندې جازونه او ټینکونه وراچیلي او په زور یې نیولي. نه، دا څه راج چې کوي هغه په اقتصادي او په مالیي امورو باندې کوي چې څوک چاله امداد ورکوي خولې ورله بندي کړلي او چاله چې څوک لږ دغه ښکاره کړي چې په هغه باندې پابندیانې ولګوي او خوله ورله بنده کړي. نو ورونو ستاسو مثال چې کوم دی، څوک چې دلته په اماراتو یا په سعودي عرب یا په بار ملکونو کې ژوند تیری، ستاسو مثال هم د هغه امریکې دی. اقتصاد ستاسو په لاس کې دی. که څوک هلته دا خرچې تاسو هغوی له لیږئ، خپلو خپلوانو له لیږئ، ټول په تاسو باندې خولې نیولي او سترګې نیولي. ستاسو په خبره کې ډیر لوی اثر دی. نو زه تاسو ته دوباره دا ریکویسټ کوم چې تاسو خپل کلی کې خپلو ورونو ته، خپلو عزیزانو ته خپلې خوښې ته مه پرېږدئ او هغوی ته بار بار دا یادګیرنه ورکوئ چې د خپلې خاورې، د خپل قام او د خپل سیمې په کار راشي، د خپل قوم دپاره ملاتړ وکړي. او د نورو د پښتنو زلمو ته دا خبره هم کومه چې کیدای شي ستاسو به په خپل کور کې د یو ورور نه څه ګیلئ یا به هم د خپل پلار نه ګیلئ
په خپل کور کې، خو د هغې حل دا بالکل نه دی چې ته لاړ شي د خپل مخالف سره ودرېږي د خپل کور د بربادۍ دپاره. نه، د خپل ورور سره به کښېني، د خپل مشر سره به کښېني، د خپل پلار سره به کښېني، مرکه شئ، او چې کومې کمزوریانې دي هغه وباسئ د منځ نه، بلکې تاسو مشران شئ، موږ به درپسې. خو د هغې حل دا نه دی چې بیرته تاسو ځئ او د مخالفو کسانو سره ودرېږئ. ورونو، خبرې اوږدې کېږي، خو د خبرې ختمېدو نه وړاندې زه دلته راغلي زمونږ درانه میلمانه چې کوم دي د میډیا تعلق لري، د AVT خیبر نیوز کوم ملګري چې راغلي دلته، او دلته زمونږ د اتن ټي وي ملګري راغلي، فاسون ټي وي چې کوم ملګري دي، شمشاد ټلویزیون ملګري راغلي، وایس اف امریکا ملګري چې کوم راغلي، او نور دلته پرنټ میډیا کوم ملګري چې راغلي، د هغوی ټولو زه ډېر زیات مشکور یم او ډېر زیات ممنوع یم. الله دې هر کله راولي. د دې سره سره ملګرو، زه ستاسو د ټولو دوباره بیا شکریا ادا کوم او د خپلې خبرې نور حایل نه راځم چې ستاسو په دې خوندور ماښام کې ستاسو په منځ کې راشم. د خپلې خبرې زه د خپل دوست، د خپل ورور خالد خان حسرت په دې شعر باندې راغونډوم. شعر به وایو که نه؟ ښه، وی جنگ که د هر چا وي خو سر پکې زما ماتیږي، جنگ خو که د هر چا وي نو سر پکې زما ماتیږي، دیوال زما پرېوځي ور پکې زما ماتیږي، او څوک چې په پورته ځي نو خپې کېږدي زما په اوږو، څوک چې په پورته ځي نو خپې کېږدي زما په اوږو، زه الوتی نشم وزر پکې زما ماتیږي، او یو خوا هم زه قتلیږم بل خوا هم زه قتلیږم، یو خوا هم زه قتلیږم بل خوا هم زه قتلیږم، وجود زما دی او خنجر پکې زما ماتیږي، او دوه زورور چې کله خپل زور ازمایي خالده د تن هډوکي سراسر پکې زما ماتیږي. والسلام. د عوامي نیشنل پارټۍ متحد عرب اماراتو ګران صدر ښاغلی عبدالله ورور، مننه کوم. د ځمکې غم دی، د ځمکې غم دی، موږ در پلک راوړی دی، وګونی سجانانا زړه مې ډک راوړی دی. مولا کما رباب جماعت ته رانه وړو نو دا ده، مولا کما رباب جماعت ته رانه وړو نو دا ده، جماعت ته دې سړي ولې ټوپک راوړی دی، او دا ویني دا سړی چې پې ولاړ دی تالاشي کی، دا ویني دا سړی چې پې ولاړ دی تالاشي کی، دا بم هم دې سړي په دې سړک راوړی دی، او دا وس مې و همدا مې د کاروان سره وکړل، دا وس مې و همدا مې د کاروان سره وکړل، د خپل سالار نیلي له مې چابک راوړی دی، او تاوی زمینه نه کوم تصویر دې واپس واخله، تاوی زمینه نه کوم تصویر دې واپس واخله، ما ناغستو خو ما هم د دې ټس راوړی دی. ملګرو، نن 12 مئی ده، 12 مئی د پښتنو په تاریخ کې هغه بدبخته ورځ ده کله چې په کراچۍ کې د پاکستانی ریاست د ادارو په موجودګۍ کې د 500 نه د زیاتو پښتنو وینه توی شوې وه. موږ ته خپل شهیدان هم یاد دي، د هغوی د وینې یو څاڅکی راته یاد دی، زموږ هیر نه دي. ملګرو، یو ورځ به راځي د دې ټولو شهیدانو د تیر 40 کالو راسې د پښتنو پر وطن کې د دې ریاست په موجودګۍ کې د پښتنو چې کوم وینه توی شوې ده د دې به موږ تپوس کوو، د دې به موږ حساب کوو. د کراچۍ د شهیدانو هغه ټولو کورانو سره د عوامي نیشنل پارټۍ متحده عرب اماراتو لخوا خواخوږي کوو، هغوی ته درناوی لرو او دا دعا کوو چې الله تعالی دې هغوی ته بښنه وکړي، خدای دې په دې پښتنه خاوره باندې امن راولي، خدای دې پښتنو له شعور ورکړي،
خدای دې وله پوهه ورکړي چې خپل دوست او خپل دشمن وپېژني، خپل خیرخوا او خپل بدخوا وپېژني. خدای دې زموږ په خاوره امن راولي. خدای دې پښتانه په خپل وطن کې په خپل کور کې شته کړي. خدای دې موږ نور د دې غمونو د دې دردونو د دې مسافرونو خلاص کړي چې دغسې لکه څنګه چې دلته په امن سره راټول یو نو دغسې چې په خپل وطن کې هم راټول وکړو. او دا وطن متحد د عرب امارات کې هم خدای ودان او آباد لري. د پښتنو دپاره د جنت یو ټوکړه را 6 لکه پښتانه متحد د عرب اماراتو په خپل لمن کې ځای کړي دي. په دنیا کې بل دومره یو سټیټ نشته چې دومره عزت پښتنو ته ورکړی دی لکه څنګه چې متحد د عرب اماراتو. نو ټول پښتانه په جمع دعا وکړي چې الله تعالی دا وطن ودان او آباد لري. الله اکبر. د موسیقۍ پروګرام شروع کوو. د نن موسیقۍ چې کوم سندرغاړی کوم هنرمند دی هغه د پښتنې خاورې ډېر نر او علالي بچی دی. ټول عمر د خپل وطن د خپلې خاورې د ننګ او د پت سندرې ویلي دي. ټول عمر په خپلو سندرو پښتانه را بیدار کړي دي. د ډېرې ښې شاعرۍ انتخاب یې کړی دی. ښاغلي فضل وهاب درد صاحب له به زه نو هغه به ډېرې خوندورې سندرې تاسو ته وایي. ګډاګانې به کوو، اتڼونه به اچو. زموږ ډېر محترم ملګري دلته کې راغلي دي. اجي غریب ګل صاحب راغلی دی. زموږ د عوامي نیشنل پارټۍ متحد عرب اماراتو چیرمین ښاغلی ملک رحمان بنګس صاحب هم راغلی دی. هغه ته هم په خیرالی وایم. خو زه غواړم ملګرو چې هغه څنګه راشي او موسیقي شروع شي د ټولو نه اول به خپله ترانه و د هغې باقاعده زه اعلان کوم. خو فضل وهاب درد صاحب له په دې شعرونو باندې وم چې سټیج ته راشي چې په ټوټکو رانه د مینې پیریان نه ځي، په ټوټکو رانه د مینې پیریان نه ځي، ما به وجنې شیخه دومره اسان نه ځي. او د جنت په ورې پرېنه د رضوانه، د جنت په ورې پرېنه د رضوانه چې د وینې نه یې بوی د افغان نه ځي. نو ښاغلي فضل وهاب درد له بلنه ورکوم چې راشي او په خپلو نغمو او سندرو تاسو راویښ کړي او تازه کړي. د ټولو نه اول به د خپل خوږ او ګران وطن د غني خان لیکلې ترانه وو. تاسو ټول به هغې په احترام کې ودرېږئ. دا زموږ د ډېر ګران وطن چې کله ترانه کې وشي موږ او تاسو ټول به په هغې ودرېږو او ورسره به پکې برخه اخلو په هغې کې. درد صاحب چې سیټ شي. ټول پر دې ترانې په احترام کې ودرېږو. دا د پښتون ګران پښتون وطن ترانه ده.